پس د مرګه مې دا یو ارمان پوره کا، پس د مرګه مې دا یو ارمان پوره کا، زه دې نه یم خو ته مونږه کره شپه کا. په ژړا مې زوروې سله دلبره، په ژړا مې زوروې سله دلبره، یو غزل مې په مزار کې زمزمه کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو فاروق جان حسین یم. نن زما ډېر ګران زړه ته رانږدې ملګری سلامت شاه سلامت صاحب چې د غزل استاد شاعر دی، ډېر ښکلي لیکل کوي، ډېر عجیبه خیالونه دي او ډېر منځ کې حایل کېږم نه. سلامت شاه سلامت ته خو اول په خپل کلي کې هرکلی ویم او بیا څو شعرونه چې هغه تاسو سره ریکارډ کړي غوږ شي ورته. ډېره زیاته مننه کوم حسین صاحب او ستاسو د دومره مینې راکولو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ. څه شعرونه به ورته ووایم چې مې ولیدې د یار سترګې قدرته، چې مې ولیدې د یار سترګې قدرته، هغه دم په سجده شوم له هیبته. او دا غنم و نعمت نه سو لویه ربه، دا غنم و نعمت نه سو لویه ربه، چې ادم دې پرې راویستو له جنته. مننه کوم. ته زما په سر د خدای دربار ته لاړې، ته زما په سر د خدای دربار ته لاړې، مبارک شه مبارک شه شکایته. مننه کوم. ته زما په سر د خدای دربار ته لاړې، مبارک شه مبارک شه شکایته. او د خپل ژوند ورته واپس کمه که څنګه، د خپل ژوند ورته واپس کمه که څنګه، لکه سود را پسې وړې عبادته. مننه کوم. د خپل ژوند ورته واپس کمه که څنګه، لکه سود را پسې اوړې عبادته. او پسکڼي ماښام کې چا غږونه راکړه، پسکڼي ماښام کې چا غږونه راکړه، سلامته سلامته سلامته. څه شعرونه به ورته نور ویم. مننه کوم چې عقل و شرم جانان هر څه یوسي، عقل و شرم جانان هر څه یوسي، لکه چې راشي خزان هر څه یوسي. او زما خواري ځان سره سمه واخلي، زما خواري ځان سره سمه واخلي، اکثر چې راشي باران هر څه یوسي. او مینه او زړونه وغیره وغیره، مینه او زړونه وغیره وغیره، یو نیم چې لاړ شي انسان هر څه یوسي. مننه کوم. مینه او زړونه وغیره وغیره، یو نیم چې لاړ شي انسان هر څه یوسي، هر څه یوسي. او مور مې ویل چې ته به څنګه ښه شې، مور مې ویل چې ته به څنګه ښه شې، له تا نه ښکلي کسان هر څه یوسي. مننه کوم. مور مې ویل چې ته به څنګه ښه شې، له تا نه ښکلي کسان هر څه یوسي. او په زړه منګول دې سلامته کېږده، په زړه منګول دې سلامته کېږده، ځینې بېسیاره خوبان هر څه یوسي. مننه کوم. خوشحاله اوسئ. سلام علیکم. ډېره مننه. دا و جناب سلامت شاه سلامت صاحب. چېرته چې خوشحاله اوسئ، که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي یې سبسکرایب یې کړئ. انشاءالله د داسې تکړه شاعران، داسې تکړه ملګري موږ تاسو ته مخامخ کوو، کوم کسان چې د کیمرې نه پناه دي. بیا هم د سلامت صاحب مننه کوم او هر کله دې راشي، هر کله دې راشي. مننه.